لکه دا عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه په باره کې راځي چې هغه کوم ځای کې اوسېده نو هغې کې خوا کې کور د سره چې و نو هغه د یهودي کور و. نو کله هغه یهودي ضرورت شو هغه کور یې خرڅو نو یو پیره یو ګاک راغی نو هغه یهودي ته وی چې ما اورېدلي چې ته د خپل کور خرڅی. هغه یهودي ورته وی بلکل یې خرڅومه. ورته وی قیمت یې څه دی؟ ورته وی چې یاره د دې خو 2000 دیناره قیمت دی. هغه یهودي ورته وی یاره زه خو په دې ټوله علاقه کې په کورونو باندې وګرځېدم او ستا د دې کور په شان یا د دې نه ښه کور چې دی هغه ما ته په دې ټوله علاقه کې په 1000 دینار باندې ووې او ته د خپل کور په 2000 دیناره وې دا ولې د دې څه وجه ده؟ هغه یهودي ورته وایي چې تا ته پته شته چې د دې د 1000 دیناره سیوا قیمت زه د څه د وجې نه ویم؟ د دې د 1000 دیناره قیمت سیوا زه د دې وجې ویم چې زما دا کور دا د عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه په ګاونډ کې دی. دا 1000 روپۍ زما د دې کور قیمت دی او دا 1000 دیناره چې کوم دی دا د عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه د هغه ګاونډګیرۍ قیمت دی. نو زمونږ علماو له الله بیا داسې درجه ورکړې وه چې د هغې د هغه درجاتو نه د هغې د اخلاقو نه به خلک دومره متاثر و چې ګاونډي ته به تې د هغې نه نقصان نه رسېده. ګاونډیان چې کوم وو هغه به هم د هغې نه محفوظ وو.